سلامونه دوستانو، راځئ چې د الماني ژبې درې جملې زده کړو. دوه جملې درته زه وایم، یوه جمله تاسو په کمنټونو کې ووایئ، ځکه چې همدغه یوه اسانه لاره ده چې جرمني ژبه زده کړو په کم وخت کې. کله چې موږ چاته وایو تاسو په الماني خبرې کوئ، آیا تاسو په الماني خبرې کوئ، دغه جمله په الماني ژبه داسې وایو. په ډېرو طریقو ویل کېږي دوستانو، خو دغه ښایسته او بهترینه لار ده او ښایسته طریقه ده. Sprechen Sie Deutsch? Sprechen Sie Deutsch? آیا تاسو په الماني ژبه خبرې کوئ؟ که چېرته وایي زه په الماني خبرې نشم کولی، زه په الماني خبرې نشم کولی، بیا دغه جمله په الماني ژبه داسې وایو: Ich kann nicht Deutsch sprechen. او که چېرته وایو زه لږ په الماني ژبه خبرې کولی شم، زه لږ په الماني ژبه خبرې کولی شم. دوستانو دغه جمله به تاسو په کمنټونو کې وایئ، همدغسې انشاءالله تاسو به په وخت سره الماني ژبه کې ډېر زیاته بهتري راځي او نور دوستان به هم ستاسو څخه زده کړه وکړي او ستاسو به هم دې سره یو څه ناڅه زده شي.